نو یو حدیث درته مخکې بیانوم. قرآن شریف سره مینه محبت وساتئ او الحمدلله بذلک چې دا سویم کال دی چې الله جل شانه مونږ ته توفیق را نصیب کړي چې د روزې دا درس کوو. نو دا تقریبا 40 دن وي، 40 ورځې وي. نو د دې 40 ورځو باره کې دا قرآن شریف بیاني. نو یو حدیث کې راځي ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې الله جل شانه فرمایي چې کوم یو انسان، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي چې کوم یو انسان د قرآن د تلاوت او د قرآن د درس او د تدریس په وجه باندې د دعاګانو نه مني، دعا نشي کولی، دغه د قرآن تلاوت کوي، قرآن سره مینه محبت ساتي، د قرآن خدمت کوي، د قرآن درس او تدریس کوي، نو د دعا غوښتونکو نه به الله جل شانه د دې درس او د دې قرآن زده کوونکي ته ډېر ورکړه کوي، ډېر حاجتونه به الله پاک برابر. جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. قرآن شریف دا یو داسې کتاب دی چې دی سفارش کوونکی او سفارش یې د الله جل شانه په دربار کې قبول. یعنی قرآن چې د چا په باره کې ویل چې یا الله د دې انسان بخښنه وکړه، الله جل شانه یې ضرور دی. القرآن شافع مشفع. قرآن شریف دا سفارش کوونکی دی او داسې سفارش کوونکی دی چې سفارش یې قبول دی. وماحل مصدق او جګړه مار دی، د الله په دربار کې جګړه مار دی او داسې جګړه مار دی چې جګړه منودلې شوې چې الله د دې انسان بخښنه. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من جعله امامه قاده الى الجنه ومن جعله خلف ظهره ساقه الى النار. چا چې دا قرآن مخې ته کې خود ایمان په وروړو، محبت ور سره وکړو او درس او تدریس یې وکړو، خدمت یې وکړو، نو دا قرآن به جنت ته داخل قاده الى الجنه. او چا چې په ایمان راوړو، زده نه کړو، خدمت یې نه کړو، عمل یې نه، نو ساقه الى النار، جهنم ته به غوځي. نو په دې وجه باندې د قرآن سره مونږ او تاسو محبت وساتو. قرآن یو عظیم الشان کتاب دی. نو حدیث مبارک راځي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې دو سيزونه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دو سيزونه الصيام والقرآن يشفعان للعبد. قرآن شریف او دا روزه دا به د قیامت پر ورځ الله ته سفارش کوي د انسان بارک. قرآن به یا الله ما د خوب نه منع کړو، تلاوت یې کولو، تهجد او روزه به یا الله ټول ورځ مې د خوراک او اسکاک نه منع کړو، نو فشفعني فی، یا الله زما دا سفارش د دې انسان باره کې قبول کړي، د دې انسان باره کې قبول کړي. نو د کم یو انسان په باره کې چې قرآن سفارش وکړي او روزه سفارش وکړي چې یا الله د بخښنه وکړي، نو د هغه بخښنه کې بیا شک پاتې نه شو. په دې وجه باندې زما معزز او خوش نصیبه چې الله جل شانه موږ او تاسو ته د خويندو میندو ته د دې روزې په ورځو کې او د شعبان او رمضان کې د قرآن د دې درس او د قرآن د اوریدلو توفیق را نصیب. الله پاک دې دا قرآن شریف او دا روزه زموږ د پاره سفارش کوونکی وګرځي. یو حدیث مبارک راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې لا حسد الا فی اثنتین. حسد نشته دی مگر د دو سيزونو کې شته. نو حسد کول خو حرام دی، حسد کول دا حرام دی او غبطه دا جایز ده. نو حسد چاته وي او غبطه چاته وي؟ نو حسد ویل کېږي زوال النعمت عن الغیر، چې انسان سره یو نعمت، مثال د حسن نعمت ور سره، د مال دولت نعمت ور سره، نو ته خدای ته زاری منت کې چې الله د دنه دا نعمت والی، مثال د دنه دا حسن والی، د دنه دا مال دولت والی، دی فقیر کې دا ځواني تی واخلي، نو دې ته حسد وي. حسد دا حرام او غبطه دې ته وي تمنا د نعمت چې الله فلان کې انسان ته دی څنګه علم ور کړی دی، څنګه حسن ور کړی دی، څنګه مال دولت دی ور کړی دی، پرهیزګاری دی ور کړی دی او توفیق د انفاق فی سبیل الله دی ور کړی دی، نو خدایا دغه شان مالم راکړي
نو زمارونو حسد دا حرام دی او غبطه دا جایز دی. نو حسد دی ته وی چې د یو انسان سره یو نعمت دی او ته د هغې د زوال تمنا د خدای دې نه یې واخلي، او غبطه دی ته وی چې یا الله ده باندې د څنګه پرزونه کړې ده خدای داسې مال هم راکړي، داسې مال هم راکړي، نو دا جایز دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غبطه دا جایز ده. نو غبطه په دو څیزونو کې وکړئ. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو قرآن شریف کې غبطه وکړئ او بل د هغه سخي انسان سره غبطه وکړئ چې هغه خپل مال دولت د الله په لار کې خرڅ کړي. یو سړی یو تلاوت کوي، یو سپاره کوي ته دوه وکړه، یو سړی 1000 روپۍ د الله په لار کې خرڅ کوي ته 2000 خرڅ. نیکو کارونو کې سیالي وکړي، غبطه وکړي. ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 4 قسمه کسان دي، 4 قسمه. یو مومن مسلمان دی چې قرآن لوستونکی دی، او بل مومن مسلمان دی چې قرآن نه لولي، د قرآن لوستل نه کوي. یو منافق دی چې د قرآن لوستل کوي، بل هغه منافق دی چې د قرآن لوستل نه کوي. دا 4 کسان. یو مسلمان چې د قرآن لوستل کوي، قرآن باندې عمل کوي، قرآن سره مینه محبت ساتي، د قرآن خدمت کوي، د اهل علم خدمت کوي. او یو هغه مسلمان دی چې داغه د قرآن سره تعلق نه، د قرآن لوستل نه کوي، قرآن باندې عمل نه کوي، د قرآن زده کول نه کوي، د اهل علم خدمت نه کوي. او منافق چې هغه مثال د قرآن لوستل کوي، او بل منافق چې د قرآن لوستل نه کوي. د دې 4 مثالات رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا هغه مؤمن مسلمان یقرأ القرآن چې هغه د لوستل د قرآن کوي مثل الاترجه، په شان د ګلګل دی. اترجه عربی کې ګلګل ته چې د دې خونم ډیر مزیدار دی، ریحها طیب و طعمها طیب، خونم ډیر مزیدار دی او بوینګ یې ډیر مزیدار. نو هغه مسلمان چې هغه د قرآن لوستل کوي، د قرآن باندې عمل کوي، قرآن سره مینه ساتي، نو په شان د ګلګل دی چې خوشبو یې ډیره زیاته ښایسته ده او خوند یې ډیر ښایسته دی. نو د دې مسلمان خبرې هم ښایسته دي، عقیده هم ښایسته ده، سیرت او کردار یې ښکلی. او هغه مؤمن چې هغه مسلمان چې هغه د قرآن لوستل نه کوي، نو مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمره. دا هغه مسلمان مثال چې د قرآن لوستل نه کوي، قرآن سره تعلق نه ساتي، لکه د دې زمانې خلک، نو په شان د تمره کجوري ته وي چې ګوره بوینګ یې نشته، لا ریح لها و طعمها حل، یعنی بوینګ یې نشته د کجوري، خو خوند یې ډېر مزیدار. نو په خوله باندې تلاوت نشته دی، خوشبو یې نشته، او زړه کې یې ایمان شته، نو د کجوري په شان خوند یې شته، زړه د ایمان کړه. نو دا دې نه معلومیږي چې د قرآن تلاوت سره د قرآن درس او تدریس سره خوله کې یو زبردست خوږوالی پیدا کوي. حلاوت الایمان. امام بخاری به باب قائم کړی. او داغه منافق مثال چې هغه قرآن لوستل کوي، نو مثل الریحانه کشمالو خوشبودار بوټی دی، ریحانه ګل ته وایي چې د دې بوینګ ډېر مزیدار دی، ریحها طیب و طعمها مر، یعنی بوینګ یې ډېر مزیدار دی د دې کشمالو، خو لیکن خوند یې نشته. نو هلته منافق دی، لوستل یې د قرآن په خوله باندې شته دی، خو زړه کې ایمان نشته. او هغه منافق چې د هغه په ژبه باندې د قرآن تلاوت نه وي، نو کمثل الحنظله، د دې مثال د کارکونډې ورته وي پښتو زبان، د جوارو وغیره کې کېږي، تیغ غونته کېږي، جړله غونته کېږي، نو د هغې نه خوند شته او نه بوی شته. نو د هغه مسلمان مثال چې هغه د قرآن سره محبت ساتي، قرآن باندې عمل کوي او قرآن سره مینه ساتي، د قرآن تلاوت کوي، اورېدل یې خدمت یې کوي، نو دې د ګلګل په شان چې بوینګ یې هم ډېر مزیدار دی او خوند یې هم ډېر مزیدار. نو بل حدیث کې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثال. چا چې د قرآن شریف نه یو حرف ولوستلو، د کتاب الله یو حرف ولوستلو، نو د یو حرف نیکی لس نیکیانی، لس نیکیانی، والحسنه بعشر امثالها، او یو نیکی دا په لس باندې. بیا فرمایي چې لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. وی زه دا نه وایم چې یاره الف لام میم دا ټول حرف، یو حرف نه،
الف ځان له حرف دی، لام ځان له حرف دی او میم ځان له حرف دی. نو ګوره اوس الف لام میم باندې ستا دپاره 13 نیکۍ شو. الف باندې 10 نیکۍ، لام باندې 10 نیکۍ او میم باندې 10 نیکۍ. نو په یو الف لام میم باندې تعالی الله جل شانه 10 نیکۍ ده. نو په دې باندې اصل کې 3 نیکۍ خدای یو نیکی په لسو نیکیانو باندې بدله ده. نو په یو لفظ الف لام میم باندې تا الله پاک 13 نیکۍ ده. او بیا چې لګو سوچ سمجھ سره او عبور سره ورته وګوري نو په دې باندې تقریبا 90 نیکیانې ملایي صرف په الف لام میم باندې. ځکه چې دا الف دا هم 3 حروف دي. الف 3 حروف دي. یو ګوره حمزه دی، بل لام دی، بل فا ده. الف نو دلته 13 حروف او بیا لام ته سوچ وکړه، لام او بیا الف او میم نو دا 3 حروف شو، نو 60 نیکۍ شو. او بیا میم ته سوچ وکړه، 2 میمونه راځي یو یا راځي نو دلته هم 13 نیکۍ شو. نو دلته نو په دې یو الف لام میم باندې تعالی را الله جل شانه 90 نیکیانې. نو ته بیا دا الف لام میم نه شروع کړه تر والناس تقریبا 6,600 آیاتونه د قرآن کې حروف څومره نو د نیکیانو خزانه ده. الله دې موږ ته توفیق را نصیب کړي. یو ځل ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې موږ یو ځل ناسو فی عصابة من ضعفاء المهاجرین
انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان لله اهلین من الناس دی خلقو کې د الله جل شانه خاص خلق مشتا خاص خلق چې ورته دا وی دا عوام دی دا خاص خواصو کې دی دا انسان خواصو کې دی دا عوام نو انس رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د الله د پاره دی خلقو کې خواص ته دي د الله خاص خلق خاص بندگان ان لله اهلین من الناس نو صحابه عرض قالوا من هم یا رسول الله صحابه عرض کې د الله نبی دا الله خواص سوق د الله د خاص خلق سوق دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اهل القرآن هم اهل الله وخاصه دا اهل قرآن دا علماء طلباء دا محبت کون کی دا قرآن سره او دا خادمین دا قرآن دا دا الله خاص خلق دا دا الله جل شانه خاص خلق نو اهل علم طلباء شو علماء شو بزرگان دین شو خادمین دا قرآن شو محبت کون کی دا قرآن شو او سامعین دا قرآن شو اوریدون کی دا قرآن شو نو دا دا الله جل شانه خاص خلق الله جل شانه دی ورکی منتم برخلا نسو الله دی منتم خپل خواصو کی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ان الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخريب دا هغه انسان سره او سینه او خیر چې د قران نه خالی وي د قران محبت ورکړي د قران علوم ورکړي پرات د قران آیاتونه ورکړي پرات نو دا دیو قران او دیو کندر کور پشان تاسو سوچو کې زمارو یو کور کې انسانانو سي هغه آباد دي نو په هغه کور کې پیریان دیوان هغه نشي راځي ال تاسو د انسانان هغه کې حیوانات بول براز نشي دغه انسانان ورکی اوسېږي کنه هغه کې غلا او ډاکوان شپې نشي تیرول انسانان ورکی اوسېږي او چې کم یو کور وران وی کندر وی نو د پیریانو مرکز ما غزوي د غلو ډاکوانو مرکز ما غزوي حیوانات ورکی بول برازم انسانانو ورکی نو د کم یو انسان پزړه کې چې د قران صحیح سنوي حفظ قران سره محبت نه قران باندې عمل نه قران یاد نه نو دا وران کندر دی دا د شیطان مرکز دی د باندې به حسدم کوي د باندې به بغضم ساتي د باندې به زنا کوي د باندې به غلا کوي قتل او قتال به کوي دروغ به کوي رشوت به کوي سود به کوي نو د قران سره چې محبت نه او د قران سره تعلق نه د قران یې پزړه کې نه ذکر دا د ازله د شیطان مرکز نو چې کله د شیطان مرکز جوړ شي نو بیا د تمه د څه د خیر کې د شیطان مرکز دی حدیث مبارک کې ابو درداء رضی الله عنه د سردار دو جهان د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي چې کوم یو انسان د سورته کهف لومبني آیاتونو رسول درې آیاتونه نو دی به د فتنې د دجال نه محفوظ شي د فتنې د دجال او ځین روایتو کې راځي چې د سورته کهف اخیری آیات سورته کهف اخیری آیات نو دی به د فتنې د دجال نه محفوظ شي د فتنه د دجال ګره غټ شي دی د حدیث کې راځي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر یو رسول راغلی دی نو خپل قوم یې د دجال د فتنې نه یرولی هر یو رسول او ما مو تاسو له یاره درکړي خو دې ځکه علما لیکي چې دا دجال دا خو به قرب قیامت راتلو قرب قیامت به راځي نو اوس مثال نوح علیه السلام او موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام او هود علیه السلام داسې دوی خپل دا قومونه ولې د دجال نه یرو ځکه چې دجال او دا خو د آخري رسول نه به بعد راځي نبی رسول الله فرمایي زه ما پسې دجال به راځي دجال خو قرب قیامت دی نو بیا د نورو پیغمبرانو د خپل رسول د خپل قومونو ولې د دجال نه یو نو علما د دې دوه معنی کوي یو معنی دا ده چې یو توجیه دا ده چې الله جل شانه انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام ته دا وینا کړو چې دجال برازي خدای ورته نو ویلي چې یاره دا به اخري امت کې راځي نو په دې وجه باندې به هر رسول خپل قوم د دجال دراتلو نه یرو نو اشکال پاتې نشو او دویمه توجیه علما دا کې محدثین چې رسولانو تعالی دام خودلیو چې دجال برازي او دیم ورته ویلو چې دا به قرب قیامت راځي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت کې برازي نبی یره چې دی انبیاء علیهم السلام د خپل امت ته ورکول نو بیا وجه دا چې د ټول رسولانو به خپل امت د دجال د فتنې نو يرولو او بیا به ورته چې تاسو شکر وباسئ د دې فتنې نه تاسو محفوظ دا به اخیری امت کې راځي نو دجال به د داسې فتنې چې د سره به جهنم وي د سره به جنت دی به انسان وجني بیا به ژوند دی دی به باران د تبع الله تصرفات ورکي یا خو الله تصرفات ورکي او یا به هغه نظربندي جادوګری چې ورته یا به دا نو په دې وجه باندې کم یو انسان چې د سورۃ کاف اخیری یا اولنی آیاتونه ولوسل الله به د فتنې د دجال نه محفوظ کړي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو حدیث کې فرمایي چې زه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د زکات په مال باندې څوکیدار جوړ کړ رمضان دی د زکات مال راغله دي چې په څوکیدار جوړ ما دې چیرته د زکات د مال حفاظت کوا سوکې کوا نو یې ناسمه د شپې او دې دوران کې یو غل راغی
او اغل دی خوراک او دی طعام ته کینا سو د خپل جوړه او د صادر ته ټکای نو یې زورغه ما د دې سټ کې ونیولو ایما اور تل چی لا ارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به بوسما دې غل راتل چې پرې مې د یار دعني ما پرېګه دا انی محتاج وعلي عيال ولي حاجه شديده ما پرېګه دا زه یو غریب سړی ما بال بچ دهر سړی غریب او محتاج سړی بس بیا به ناراض نو ابو هريره خو طالب العلم وکړه د طلبه په دې سره کې خو انتهایی رحم نو پریخ نو چې سبا شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي ما فعل اسيرك الکاغه غل دي سوک او تا دي غل سره سوک بیگا نو ابو هريره ورته وی چې جی اے د الله نبی ما خو غیر کړو خو چې کله راتول ز غریب او فقیر او محتاج سړی منو ما بیا پری نو نبی رسول الله والسلام او تل بیګاله بیا راځي نو بیا ناس سوما او سوکې می کوله او دې دوران کې چې میو قتل داخل دوباره بیا راځي بیا می غیر کو چې بیګا خداویلو چې رزو بن راځم اوس بیا رالی اوس خو به خامخا د الله رسول ته بوزم نو بیا را دغه خبرو چې را پرېمې د محتاج غریب یم نو پرې خود بیا تی نبی رسول الله والسلام ته پوښتنه ولکه بیګا دی عقل سره سو نو ابو هريره ورته چې جیب دغه شان سوال زاری مینه تراتو کوم پرې خود نو نبی رسول الله والسلام ته چې بیګاله بیا راځي نو ابو هريره وی چې زکینا سما او سوکې کوم خیال ساتما او غل بیا را چې غل کر راغی او جوله او صادره ټکول ما بیو اور تل چې ارفعنك الى رسول الله زبا د الله رسول ته بوزم ته خو چې زبا ناراضم بیا راشي نو دې غل راتول چې پرې مې دا یو تعلیم در کوم کلمات در د خیمه او بیا چې د کم سیسته سوکې غواړي حفاظت غواړي نو بس هغه کلمات وایا او بیا خپل آرام او ما ته ویل چې آیات الکرسی وایا کله چې د یو سیز حفاظت کې او دغه سوکې غواړي نو هغه باندې ته آیات الکرسی وایا الله جل شانه په خپل قدرت کامله سره دغه سیز حفاظت او الله ملائک مقرر کی او دغه سیز حفاظت الله پاک نو نبی رسول الله والسلام ته سحر بیا ته پوسو کله غل سره رسو ابو هريره ورته اے د الله نبی غل خراده دا سویل چې کله د یو سیزو حفاظت ته او سوکې کې نو هغه باندې کرسی وای نو په دې تعلیم باندې ما پرې خو نو نبی رسول الله والسلام مسکه شو چې پیجنې دا سوک او نبی رسول الله صدقه اختیار ویل ګور ابلیس ګور دی شیطان دی چې اختیار وی صدقه نبی رسول الله والسلام فرمایي اختیار ویل چې کله ته د یو سیز سوکې غواړي او د یو سیز حفاظت غواړي هغه باندې آیت الکرسی وای او بیا نبی رسول الله والسلام فرمایل چې پیجنې دا سوک نو نبی رسول الله والسلام ورته چې دا خډر دروغجن دي ډیر دروغجن دي خو دې ذکر درشتي وي نو زما معززو د کورونو باندې سامانونو باندې آیت الکرسی وایا الله پاک به دا حفاظت کوي یو ځل دی ویلا ساده بدن حفاظت وشو دو ځل دی ویلا ساده کور او ساده بال بچو د مال دولت ټول حفاظت وشو او درې ځل دی ویلا نو سلويخ تو کورونو پورې تاسو سره سلويخ کورونو غیر چا پیرا الله پاک داغي حفاظت دانن سبا چې زموږ د کورونو تقلا راو او غلاو شي او نقصان ورسیږي نو موږ آیات الکرسی نه وایو آیات الکرسی کورونو کې وایي الله جل شانه بسا د هر یو سیز حفاظت او حدیث مبارک کې راځي چې دغه شانو تبارک الذی وایا نو الله جل شانه بتا د عذاب قبر نه بچو ساتي تبارک الذی سورۃ تبارک الذی سورۃ ملک ورته یو ځل وایا نو الله جل شانه بتا د عذاب قبر نه محفوظ وساتي بل حدیث کې راځي سورۃ یاسین د ورځې وایا د ورځې په شروع کې الله جل شانه بس ټول حاجتونه برابر اعمال ترجو سورۃ واقعہ عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې سورۃ واقعہ وایا نبی رسول الله والسلام فرمایي سورۃ واقعہ وایا نو کله چې د سورۃ واقعہ ویلا الله پاک بتا ته رسیدل رزق بدر او سورۃ واقعہ هر ماسوتن وایا الله جل شانه بس پر رزق فراخ راولي ساره زکه به وسعت راو او زموږ رزقونه کم دي تنگ دي نو په دې وجبانه چې موږ اعمال نکو دنیوي کار کوو لیکن اعمال نکو نو زما قدرمندو حضرات سورۃ واقعہ چې کوم یو انسان وي الله جل شانه بدل را فراخ رزق او فراخ روزي ورکړي